علماء لیکي چې ترالی او جمع ولاړ ده او یو داسې سړی مخ کې ولاړ دی چې ستا په مخ کې زنا کړې ده او شراب اسکلي ستا په مخ کې او هغه په مصلی ولاړ دی او مخ کې جمع ورکوي او تا ورپسې نیت ونه تړلو نو تارک الجماعت شیطان اخرس د جمع ترکون کې ګونګې شیطان دی هغه پسې به نیت تړي ځان نه به ښه ګڼې ته چې هغه پسې نیت نه تړې خو ځان به د هغه نه ښه ګڼې او چې ځان د هغه نه ښه ګڼې نو دا غرور دی او د غرور ګناه به خدای په قیامت کې نه معاف کړي نو کومې صیغې د امر چې د احکامو راغلي دي دا فرض دی فرض دا معنا چې د دې ترکون کې سخت مجرم دی او دینه انکار کون کې چې دی هغه کافر دی مثلا که یو سړی دا وایي